په نایجیریا کې د غاړکیو په غاړه کول یوه عادي چاره ده او د نسب او فیشن سمبول ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ د کلتور د پیژندګلوۍ په توګه هم کارول کیږي، خو د ظریفو او بېساري غاړکیو نوښت د فیشن نړۍ ته یوه نوې بڼه وربخلې ده. زه له غاړکیو سره مینه لرم ځکه دا ښکلا رابرسېره کوي. زما له دې کبله ډېرې خوښیږي چې دا زموږ کلتور دی. زه د ملا پټۍ پر ځای غاړکۍ ته ترجیح ورکوم ځکه چې دا د هغې په پرتله ډېره ښکلا راباسي. اوس چې کومې غاړکۍ یا له مریو څخه جوړې پټۍ لرو لا ښې شوي دي ځکه چې اوس هر ځای متمدن دی او دا لا نورې ښکلي شوي دي. غاړکۍ په مختلفو ډیزاینونو، رنګونو او شکلونو کې موندل کیدای شي. په نایجیریا کې ښځې پر دې ویاړي چې له دې لارې افریقایي ښکلا نندارې ته وړاندې کوي. په بېلابېلو مراسمو کې نارینه او ښځې له غاړکیو استفاده کوي. د ښځو د ملا لپاره جوړې پټۍ خوښیږي. د هغوی د غاړې غاړکۍ او لاس بندونه هم خوښیږي او کولی شي څو ډوله بندونه په لاس کړي، خو نارینه بیا یوازې یو یا دوه په لاس کوي. ښځې دا ډیر اغوندي ځکه چې طلا پکې هم کار شوی وي، خو د نارینه‌و بیا ساده خوښیږي. But men buy this one, we get plain like this.